السلام علیکم ګرانو کتونکو، زمونږ نننۍ ویډیو ډیره سپیشل ده ځکه چې دې کې به مونږ د ګرمیو خاص تحفه یعنی فالوده جوړو. نو فالوده جوړولو دپاره چې مونږ کوم چیزونه استعمالوو هغه به مونږ تاسو ته وښایو. ملک مونږ راخستی دي فل کریم، روح افزا شربت، تخم ملنګه، سرات جلی، یو څو دانې پستې او ورسره رایس نوډل، ونیلا آیس کریم او آیس. نو ټول ناول خو مونږ ګلاسز کې نوډلز واچول، منچې یا نوډلز، او اوس به مونږ دا کټ کړی جلی په دې کې واچو چې څومره ستاسو خوښ وي. په دې بره به اوس مونږ روح افزا واچو، تخم ملنګه به پرې واچو تقریبا 1 سپون برابر. اوس به مونږ دې کې پی واچو. خواږه تاسو زیات خورئ نو بیا پکې لږ چینی اچولی. اوس به مونږ دې کې لږ آیس کریم واچو، ونیلا فلیور آیس کریم، او اوس به مونږ دې باندې یو څو دانې کټ کړې پستې واچو، او یو 2 پاڼې د ګلاب ګل، نو زمونږ مزیداره فلوده تیاره ده. تاسو ته ښکاري څومره ښکلې د دې کلر دی او څومره ریفریشینګ ده. که ویډیو ستاسو خوښیږي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او همدغه طریقې سره فالوده جوړه کړئ. بیا موږ له کمنټ سیکشن کې فیډبیک راکړئ چې ستاسو فالوده څنګه تیاره شوې وه.